بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره انشاء ډے نمبر 7 دی، اوومه ویډیو ده. دې کې به انشاءالله نیو کمانډس وایو. زه رالم ویډیو ته او موږ په تېره ویډیو کې تر والیوم پورې ویلی وو. نن به انشاءالله بیکګراوند، سپیډ او انیمیشن 3 کمانډس وایو. بیکګراوند لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي، بیکګراوند زه کولی شم چې همدغه ویډیو ته دا شاته چې کوم د دې بیکګراوند دی دغه ورته چینج کړمه. غواړې د همدغه خپلې ویډیو بیکګراوند ته راولې، بالکل د همدې ویډیو بیکګراوند ته راوله. غواړې لږې بلر کړي، ډېرې بلر کړي، د هغه نه هم زیات بلر کړي او د هغه نه هم زیات بلر کړي. کله چې دغه ویډیو پلی وي نو دې سره به اټومیټیکلي دا شاته بیکګراوند هم څنګه کېږي دا به هم سره خوځېږي، ځکه چې دا خو همدا ویډیو ده که نه. غواړم چې په دغه ځای کې یو تصویر ورته راولم. دغه ویډیو مې نه ده په کار، بس سمبل تصویر باندې به زه ورته کلیک کړم او زه غواړم چې مطلب دې ته یو تصویر ورته راولم. صحیح ده؟ فار ایگزامپل دا مې ورته راوستو. صحیح ده؟ غواړم چې دغه د موږ ته لږ بلر راشي په دې شکل باندې. بس ویډیو به پلی وي، شاته به هماغه بیکګراوند موجود وي. غواړئ چې همدغه بیکګراوند ډیلیټ کړي، بس ایسته کړي، ایسته شو. غواړئ چې هر څه خپل حالت ته راولئ، بس تاسو به راشئ نن باندې به کلیک کړئ، موږ سره اټومیټیکلي دا بلیک شو. غواړم چې په دغه بیکګراوند کې څه کلر ورباندې اپلای کړم، زه به دلته کلر ته راشم. غواړم چې فار ایگزامپل په همدغه ویډیو کې کوم کلر ستا خوښ شو، فار ایگزامپل دې باندې به تاسو کلیک کړئ، کوم کلر دې خوښ شو، فار ایگزامپل تاسو به راشئ دا کلر دی، کوم کلر چې تاسو خوښیږي دا سمپل په هماغه ځای باندې ودرېږئ، تاسو به اټومیټیکلي دغه بیکګراوند هماغه کلر درته اخلي. صحیح شوه؟ یس باندې مو کلیک کړه، بس تا ته همدغه کلر درته اخلي. ګورئ یس مونږ ته هماغه کلر راته واخیست. اوس زه غواړم ګوره ته موږ سره دوه خبرې موجود دي، یو سره یو ټیک دی، یو سره دوه ټیکه دي. یو ټیک مطلب دا دی چې صرف همدغه کلیپ باندې ماته همدا بیکګراوند اپلای شي. دوه ټیکونو مطلب دا دی چې څومره کلیپونه هم ما سره موجود وي دغه موجوده بیکګراوند دا په ټولو باندې راته اپلای کړه. صحیح ده؟ زه غواړم چې د خپلې خوښې کلر ورته ورکړم. صحیح ده که نه؟ دغه کلر زما خوښ شو، یس هماغه یې راته واخیستو. یا فار ایگزامپل غواړې دغه ځای کې ورته انتخاب کړي. ګریډینټ غواړم فار ایگزامپل دوه کلرې یا درې کلرې چې کوم سره یو ځای شوي وي نو دې ته ګریډینټ ویلی شي. دغه زما په کار دی، بس یس باندې کلیک کړه، ټولو باندې اپلای کړئ، ډبل کلیک باندې ډبل ټیک باندې کلیک کړه. بل مو سره اسټیټیک دی. اسټیټیک مطلب دا دی چې زه غواړم چې دغه بیکګراوند ورباندې اپلای کړم، خو چې نیټ موجود تاسو به ډاونلوډ کولی هم شي. دې باندې کلیک کړه، دا به تاسو سره بیا ډاونلوډ شي او دغه موږ سره د پرو ورژن دپاره دی. صحیح شوه؟ چې کوم تاسو پیډ باندې انشاټ اخیستی وي دغه ډیزاین دې په کار دی. فار ایگزامپل دا ډیزاین دې په کار دی، کوم ډیزاین چې تاسو په کار وي او کوم تاسو ډاونلوډ کړی وي هغه تاسو پې اپلای کېږي. بل موږ سره ګوره پیټرن دی. پیټرن کې هم موږ سره مختلفې ډیزاینونه او کلرې موجود دي. همدغه شان بل سره ټیکسچر دی. ټیکسچر په دغه شکل کې غواړئ، کوم شکل کې تاسو غواړئ هماغه شکل کې به تاسو ته اټومیټیکلي راځي. بس دغه زما په کار دی. یا فار ایگزامپل نور مې په کار دی، فار ایگزامپل دا مې ورته واخیستو، ورته چې همدغه زما په کار دی، بس دا مې یس باندې کلیک کړو، خو صرف دا سره په همدې باندې اپلای شو. څرنګه معلومیږي؟ ګوره دا مې ورته فار ایگزامپل زوم اوټ کړو. اوس که تاسو وګورئ دلته موږ سره ګوره یو دا دی، یو سره ګوره دا کلیپ دی او یو سره دا بل کلیپ دی. خو که دې ته زه راشم نو دې سره ماته همدا وي او د نورو سره دا نه وي. زه غواړم چې په ټولو باندې ماته همدا راته اپلای شي. بس زه به راشم دې باندې به کلیک کړم، بیکګراوند ته به راشم، زه به ته راشم، دا به زه ډبل کلیک کړم او اپلای ټو آل به والم. اوس چې هم زه هر یو ته راځم، هر کلیپ ته زه راځم نو ما سره به اټومیټیکلي هماغه بیکګراوند په دې باندې اپلای وي. بل سره سپیډ دی. زه غواړم چې همدغه موجوده کلیپ ته سپیډ ورکړم، زه به سپیډ باندې کلیک کړم. خو سپیډ هم سره په دوه ډوله باندې، یو سره سټینډرډ دی، بل سره کرف دی. سټینډرډ مطلب دا دی چې زه غواړم چې دغه مکمل کلیپ ته سپیډ یا زیات کړم یا هم ورته کم کړم. صحیح شوه؟ اوس سره ګوره 1x دی، غواړم چې دا 2x کړم نو زه به ته راشم. دا اوس موږ سره ګوره 2x شو. صحیح شوه؟ زه دلته راځم رن باندې کلیک کوم، ما سره اټومیټیکلي دغه ویډیو په 2x کې چلیږي. غواړم چې د دې نه هم زیاته کړم نو زیاتولی شم. صحیح شوه؟ تر 100x پورې هم وړلی شي. ویډیو چې څومره اوږده وي تاسو کولی شئ چې تر هغې زیاتو پورې تاسو ورته دا مطلب سپیډ زیات کړي. فار ایگزامپل زه رالم ما ورته دا ویډیو دا خو ما 100x ورته واخیستله ځکه موږ سره دا وړه شوله. زه به سپیډ ته راشم او دا ورته فار ایگزامپل 2x ورته والم. صحیح شوه؟ زه رالم فار ایگزامپل او ما ورته دغه کلیپ په دې ځای کې څنګه کړو، په دغه ځای کې ما دا فار ایگزامپل سپلیټ کړو، جدا مې. اوس چې کله زه په دې باندې کلیک کړم، زه سپیډ ته راشم نو اوس سره ګوره 100 پورې بیا هم راغلی دی. زه په دغه کلیپ باندې کلیک کوم او سپیډ باندې کلیک کوم. که تاسو وګورئ په دغه ځای کې موږ سره بعضې ایریا دا بیا ګوره کار نه کوي. صحیح شوه؟ تاسو وګورئ دا ګوره موږ سره بیا کار نه کوي دې ځای کې، ځکه دا موږ ته وایي چې د دې ځای نه اخوا ته سپیډ دا نشي اخیستلی، ځکه چې دا ویډیو ډېره زیاته وړېږي. بله خبره موږ سره ګوره څه شی ده، سموت ده. زه غواړم چې فار ایگزامپل دغه ویډیو مطلب سلو موشن کې کما مطلب 0.5x کې مې کړله
نو اوس زه کولی شم چې همدغه ویډیو په سموت حالت کې پرېږدم. فار ایگزامپل بعضې ویډیو کې به تاسو کتلي وي چې کار ریزینګ وي یا سایکل ریزینګ وي، همدغه شان نور انیمل ریزینګ وي، هغه چې کله په سلو موشن کې ښایي نو هغه ډېر سموتلی شو کېږي. که تاسو وایئ چې زما دغه ویډیو چې کوم سموتلی د سلو موشن کې شوله غواړم چې دا په سموت حالت کې شو کړمه، زه به سموت باندې کلیک کړم، زه به یس باندې کلیک کړم، نو زما دغه ویډیو به په سموت حالت کې شو کېږي. صحیح ده که نه؟ نو دا موږ سره په ډېر سموت حالت کې بیا شو کېږي. خو یاد ساتئ ملګرو چې څومره ستاسو ویډیو اوږده وي نو تاسو نه به ډېر ټایم اخلي. ګوره دلته رن باندې کلیک کوم، دا ګوره ما 0.5 ایکس کړې ده، نو ګوره ډېر سموتلی دا ګوره شو کېږي. صحیح ده؟ که تاسو سموتلی آپشن ورته وانخلئ بیا به لږ فرق پکې وي او ډېر به ښه نه ښکاري. بیا د سپیډ ته رالمه، دا خو موږ سره مکمل چې کوم کلیپ وغیره سره یا تیزېده یا را سره سستېده. د کرف په ترو باندې زه کولی شم چې د همدغه مکمل کلیپ بعضې حصې سپیډ کې راولمه، بعضې حصې سلو راولمه او بعضې حصې هم نارمل راولم. صحیح شوه؟ او دغه لین چې کوم تاسو ته ښکاري دا زیرو لین دا موږ سره نارمل لین دی. صحیح شوه؟ غواړم چې په دغه ځای کې هم څه اپلای کړم، دې ځای کې هم ورته یو دانه ورکړم، بس زه به پلس باندې کلیک کوم. فار ایگزامپل ته رالمه، دلته هم ورته کوم دغه ځای کې د ماته سلو شي، دلته فار ایگزامپل ته راځم، دې ځای کې د فار ایگزامپل ورته هم سلو شي، او په دې بل ځای کې چې کوم دی په دغه ځای کې د ماته بیا د دې سپیډ زیات شي. صحیح ده؟ زه به راشم، زه به دا ویډیو ته پلی کړم، ورته تاسو کتلی شئ. صحیح ده که نه؟ کوم ځای کې چې دا ګراف جګ شوی دی هلته به سپیډ وي، او چې کوم کې ښکته شوی دی هلته به سلو وي. نو دې کې هم زه سموت او دا اخیستلی شم. اوس زه غواړم چې فار ایگزامپل زه دغه شان مینولي نه کول غواړم، هلته موږ سره بای ډیفالټ خپله څه سپیډ موجود دي. صحیح شوه؟ په دغه شکل کې غواړئ، صحیح شوه، په دغه شکل کې دې پکار وي، بس سمپلی راشه او رن. صحیح ده؟ نارمل دی، بس سپیډ به زیات شي، هلته بیا سپیډ کم شي. صحیح شوه؟ کله چې تاسو په ګو باندې کلیک کړو یا په ټک باندې کلیک کړو نو تاسو ته به اتومیټیکلي دغه سیټینګ به دې باندې اپلای شي. ورته وایم چې نه مې اپلای کوه، دا به زه بیک والم، نورمال حالت ته راته راغی، او دا به زه ورته یس کړم، موږ ته دا خپل حالت ته راغلی. دا موږ سره سپیډ. بل سره انیمیشن دی، غواړم چې په دغه کلیپ باندې انیمیشن اپلای کړم. فار ایگزامپل تاسو سره مختلفې ویډیوز دي، ضروري دا نه ده چې مطلب همدا یو ویډیو تاسو کلیپ کړې ده، نه، موږ سره مختلفې ویډیوز موجود دي. دلته سره بله ویډیو ده، دلته سره بله ویډیو ده، مختلفې ویډیوز موږ سره موجود دي. زه غواړم چې دغه کلیپ کله راځي، دا ویډیو انشاءالله بل کلیپ راځي، غواړم چې په هغې باندې یو انیمیشن ته اپلای کړم. انیمیشن باندې به زه کلیک کړم. فار ایگزامپل دغه شان دی پکار، تاسو وګورئ په دې شکل باندې پکار وي، په دې شکل باندې پکار وي، کوم شکل باندې تاسو پکار تاسو سمپل هغه باندې کلیک کوئ، تاسو ته به اتومیټیکلي بیا په هماغه شکل باندې بیا راځي. زه ورته فار ایگزامپل په دغه شکل راته راوله، ام یس کوم. ګوره کله چې دغه ویډیو انډ کېږي او دا بله ویډیو راځي ما سره په هماغه شکل باندې هغه راځي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیا په دې بلې باندې کلیک کوو، زه راځم انیمیشن باندې کلیک کوم. ګوره یو سره ان دی، ان مطلب دا دی کله چې دغه ویډیو راځي، اوټ مطلب دا دی چې کله دغه ویډیو انډ کېږي، کله چې ما سره دغه ویډیو انډ کېږي دا دی ما سره په دې شکل باندې انډ شي. صحیح ده؟ اوکې مې کلیک کړو، تاسو اوس وګورئ ښه چې کله دا انډ کېږي نو په هماغه ډیزاین باندې به دا راته انډ کېږي. صحیح شوه؟ بیا زه راځم فار ایگزامپل انیمیشن باندې زه کلیک کوم، ما زه ورته چې فار ایگزامپل دا دې موږ ته نن وي، دا خو به ډیفالټ نن ده ځکه چې دې باندې ما انیمیشن نه دی اپلای کړی. کوم مطلب کمبینیشن غواړم چې په دغه باندې هم ان او هم اوټ دواړو ورباندې اپلای کړم. زه به په دې غټ کلیپ باندې ورته همدا کمبینیشن والا اپلای کړم. زه راځم انیمیشن ته، کومبو ته راځم، غواړم چې دا ورباندې اپلای کړم. سره مې چې دا ورباندې اپلای کړو، یا زه راځم فار ایگزامپل دغه ورباندې اپلای کړم. صحیح شوه؟ نو زه راځم دلته ورته ګو وهم، ګو چې تاسو واخلئ نو ګوره په دې کې موږ سره ګوره دواړه اپلای شو. تاسو وګورئ دا هم ان ښکاري او هم اوټ ښکاري. بیز انیمیشن ته راځم، زه فار ایگزامپل دغه ورته نن کړم، بس نن به ورته والې. لوپ ته راځم، لوپ تاسو مخکې هم ویلی دی چې دا به موږ سره تر څو کلیپ انډ شوی نه وي دا موږ سره په همدغه شکل باندې چلیږي. دی موږ سره څه شی دی، دی موږ سره سپیډ دی، او دی موږ سره هغه وخت پورې پاتې کېدل دي. صحیح ده؟ مطلب څومره سیکنډ تا ته بیا پاتې وي. بس زه غواړم چې دا نن کړم، دا مې هم نن کړو، دا مې یس کړو. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره بیکګراوند، سپیډ او انیمیشن 3 کمانډز